یو څوک د خدای بندگان ډېر دي. هغه وخت کې د استانبول ښار کې ډېره مستي او ارامتیا وه. استانبول داسې یو ځای و چې ډېر خلک پرې مین وو. د دې ځای په اړه خلکو ډېرې د مینې او یووالي نه ډکې کیسې کولې. او په دې ښار کې یو څوک د ښاپېرۍ په شان پیدا شوه. یوه ښکلې او معصومه شان جنۍ، د چا سترګو کې چې مینه وه ژوندون و، د چا حسن کې چې یو جهان سکون و. چې وروسته له دې به څه کېږي؟ نو راځئ چې په ګډه سره وګورو چې وروسته له دې څه کېږي. په دې بازار کې ګڼه ګوڼه ډېره ده. زه غواړم دا ځای وګورم. موږ هم تاسو نه ساتنه کوو. زما په انداز ځنګل نه ده. که تاسو د زیته د زنګ وخت ورکړئ. کله چې سلطان د خپلو سرتیرو سره څو ورځې سفر کې و، ناڅاپه یو ډېر لرې ځای ته ورسېده. ظالم سلطان د ځان ژغورنې لپاره خپل سرتیري هر ځای او هرې خوا ته ولېږل. د نن لپاره هم دونه بسنه کوي. نوره کیسه به سبا درته ووایم. ماشومانو کتابونه مو له یاده ونه وځي. زما ښایسته سنبلکې، صبر، زه تا سره مرسته کوم. ما ته یې راکړه. یو لاس له دې خوا او بل یې له دې خوا. واخله. دا هم. او خدای، ناوخته شو. څه نن داسې په ورختې چېرته ځې؟ خیریت خو به یي؟ نه نیکولای ځې، زه باید ورسره لاړه شم. اړینه نه ده چې دومره ورختۍ وکړې، ځکه چې د یوې میاشتې لپاره ځې. کله چې بېرته راغی ویې ګوره. زه د سیند غاړې ته ځم. دا رومیم پکار دی او هغه له یوسف هم باید ووینم. وبخښه ګرانې. منډې مه وهه، لوېږې. ډېره بښنه غواړم. تاسو په روسۍ ژبه کې دې ته څه وایئ؟ شالفیل. شالفیل. هو. اوس پوه شوم. واخله لورې. مننه. نه اخلم. نه، دا پیسې باید واخلې. سمه ده. ورځ مو په خیر. په ځان دې پام کوه. کتابونه مې هېر کړل. ورځ دې په خیر سینان لورې.